बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو لپاره درې مهم پریپوزیشنز راوړي ایٹ آن ان یعنی دا به موږ په کوم ځایونو کې استعمالو نو د دې مې د تاسو لپاره یو داسې سپیسیفیک فارموله راوړې ده ان شاء الله چې دا تاسو په دې کلاس کې زده کړئ نو بیا به تاسو ته هیڅ قسمه مسله نه تاسو اکثر په یو ځای کې یاستئ نو تاسو اوس په شک کې یاستئ چې لکه زه دې کس ته ویم چې زه دلته یم نو دې ته زه په انګلیش کې آن استعمال کوم کو ایټ استعمال کوم نو تاسو دا کلاس تر پایه پورې وګورئ نو انشاءالله بیا به درته هېڅ قسمه مسله نه وي پهله موږ ایټ کوو ایټ به موږ په کوم ځای کې استعمالو دا به موږ په یو سپیسیفیک ټایم کې استعمالو یا په خالي ډیز کې استعمالو ښه دا اوس مثال خبره کله چې مطلب ته چاته یو دغه کې شکریا ورته ادا کړې ایټ تھینکس ګیونګ at the weekend, at dinner time, at Christmas, at 8 o'clock, at dawn, at night, at breakfast. ایٹ به تاسو په دې ټیم کې استعمالوئ چې کله تاسو د یو کس شکریا ادا کوئ یا تاسو اوس مثال خبره وایئ چې هلکه مطلب ویکنډ یعنی کومه چې اوس مثال خبره ستاسو چوټۍ ورځي هیلي اتوار دغه رنګې ایٹ ډینر ټایم یعنی که تاسو چېرته ماښام روټۍ خورئ او تاسو یو کس ته وي چې هلکه زه په روټۍ کې یم نو ته به دغه ټیم کې څه استعمالې ایټ به استعمالې اوس مثال خبره اختر دی یا کرسمس دی څه هم دي تاسو دې لپاره ایټ استعمالولی شئ که ته چېرته یو کس ته وایې چې مطلب زه به په دې بجې باندې په دې ټیم باندې به زه ځمه نو دې لپاره هم تاسو ایټ استعمالولی شئ یو سپیسیفیک ټایم وي تاسو وایئ چې هلکه زه به ستاسو کلي ته درځمه په دې ټیم باندې به درځمه یعنی ګنټه ورته ښیي یو سپیسیفیک ټایم ورته ښیي یا ته یو کس ته وایي چې مطلب زه به ستاسو ځای ته درځمه سهار به درځم ماښام به درځم نو دې لپاره هم تاسو ایټ استعمالولی شئ دا اوس مثال خبره تاسو یو کس ته وایي چې مطلب زه به درځم ستاسو ځای ته ایټ نایټ دی بل ایټ بریک فاسټ یعنی مثال خبره تاسو یو سپیسیفیک ټایم به یو کس ته ښیي چې لکه زه به دې ټیم کې درځم ماښام به درځم سهار به درځم څه ټیم به هم درځم نو دې لپاره به موږ ایټ استعمالو اوس آن به موږ څه لپاره استعمالو آن به موږ د ډیز یعنی د ورځو لپاره او د ډیټس دپاره اوس مثال خبره موږ د جمعې په ورځ د هیلي په ورځ د اتوار په ورځ یا په 15مه نیټه 14مه نیټه 18مه نیټه نو دې لپاره به موږ څه استعمالو دې لپاره به موږ آن استعمالو آن منډې یعنی د پیر په ورځ آن مای برډې یعنی زما د پیدایش په ورځ آن دیټ ډے یعنی په دې ورځ موږ وایو که نه په پښتو کې موږ هلکه په دې ورځ باندې په پلانکۍ ورځ باندې آن مارچ 15 یعنی تاسو چې کله هم ډیټس راځي یا ټایم راځي او مثال خبر آن ټایم آن سنی ډے یا مثال خبره یو ورځ تاسو چاته سپیسیفیک ورځ ښیي چې هلکه زه به ستاسو ځای ته په دې ورځ درځم یا په دې تاریخ درځم نو تاسو چې په سوچ کې چې مطلب آن به موږ په ډیز او ډیټس دپاره به موږ آن استعمالو همیشه بیا موږ سراسر ان دا ډیر اسان دی خو دې ته به تاسو لږ شانته سوچ کوئ ان به موږ په کوم ځای کې استعمالو ان به موږ په منثس کې استعمالو موږ لکه په دې میاشت کې دا به موږ په کال کې هم استعمالو یعنی موږ په دې کال کې یعنی په هغې کال کې په دې کال کې او دا به موږ په سیزنز کې هم استعمالو یعنی دا څومره موسمونه چې دي که نه هلکه په سپرلي کې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې دې کې به موږ استعمالو یعنی ان د سمر یعنی په ګرمۍ کې in 3 months یا مطلب in 3 hours یعنی په 3 غنټو کې یعنی که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه به ستا دا کار په 3 غنټو کې وکړم I will do your work in 3 hours یعنی زه به ستا دا کار په 3 غنټو کې وکړم in 10 minutes که ته چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه ستا خواله به په 10 منټو کې درځم I will be within you I will be reach with you in 10 minutes تاسو مطلب دغه رنګې استعمالولی شئ in the spring مطلب I will come back to my country in the spring یعنی زه به خپل ملک ته واپس راځم په سپرلي کې که تاسو چېرته په بهر ملک کې استئ او تاسو یو کس ته وایي چې مطلب زه به په سپرلي کې راځم نو I will visit to my country in the spring ته وایي چې زه به خپل ملک ته سیر دپاره په سپرلي کې ځم in the afternoon په غرمې ټیم کې یعنی تاسو چې کوم هم یو ټیم وي نو تاسو مطلب د دې لپاره استعمالو شي آفټر نون صحیح شوه بل موږ سراسر in the past in the past اوس په تیره زمانه کې اوس مثال خبره څه تیر شوي دي نو په دې کې هم تاسو څه استعمالولی شئ په دې کې هم تاسو
ان استعمالول شي. ان اگست یعنی تاسو یو سپیسیفیک منث خی چې مطلب الګه په دې میاشت کې به زه خپل کلي ته ځم. تاسو په پښتو کې وایي که نه نو I will go to this place in August او بیا موږ سره یو ډیټ راسته دی 1896 نو همدې کې ملګرو زه امید کوم چې انشاءالله په دې کې ستاسو څه قسمه کنفیوژن هغه به ختم شوی. ملګرو که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې بالکل کمنټ کولی شئ. زه به تاسو بیا هم په دې باندې په اسانه طریقې سره پوه کړم. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر یاد ساتئ. چرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.